د دنیا ته 1,40,000 کم زیات انبیا راستول سوي دي، لیکن په هغو کې یوه هم ښځه نبي نه وله. آیا دا د ښځې د کمۍ یا د کمې درجې نشانې ده، یا د دې په شا پسې یو ډېر غټ حکمت دی؟ نن به زه د دې سوال جواب د قرآن او حدیث په رڼا کې لوجیکلي در سمجاو کم. درګردو اول د الله قانون واوره چې الله تعالی یو څوک د عزت او د ذلت پر بنیاد باندې نه انتخابوي، بلکې د حکمت او د ذمهدارۍ پر بنیاد انتخابوي. الله تعالی خپل فرمایي الله شپه خبر دی چې خپل رسالت چیرې ژدل دي، یعنی نبی جوړول د یو چا برتري نه ده، بلکې دا یو درنه ذمهداري ده. قرآن د دې سوال جواب صفا ورکړی دی. فرمایي ای نبی، موږ ستا تر مخه چې څومره رسول راستولی دی هغه ټول سړي ول چې پر چا به موږ وحي کولې. دا آیت یې صفا واضح کوي چې ټول انبیا سړي ول او دا د الله فیصله وه، د معاشرې نه. اوس آیا د دې مطلب دا دی چې ښځه کمتره ده؟ نو جواب یې دی بالکل نه. په اسلام کې ښځه او سړی دواړه په اجر کې برابر دي. الله فرمایي الله د سړیو او د ښځو ټولو دپاره مغفرت او اجر ایښی دی، یعنی جنت، نجات، د الله قربت په دا ټولو کې سړي او ښځې برابر دي. نو بیا ښځه نبي ولې نسته؟ په دې باندې د سر خلاصېدو دپاره به موږ اول دا معلوموو چې د یو نبي کار څه دی. یو نبي به سرعام د سړیو په مابین کې تبلیغ کوي، د دشمنانو مخنیوی به کوي، شکنځاوي، الزامات او ول به برداشتوي، د جنګو قیادت به کوي، سیاسي او معاشرتي فیصلې به کوي، هر وخت به د عوامو مخ ته موجود وي. دا ټولې انتهایی سختې او خطرناکې ذمهداریانې دي. اوس په دې کې اسلام ښځه د چی څخه بچاو کړې ده. د دې دپاره به موږ اول په دا سر خلاصوو چې ښځه ذات د چیش د ښځې مثال د یو داسې هیرې دی چې هغه انتهایی قیمتي مګر په پوره دنیا کې صرف یوه ده. نو زه ستاسو دا پوښتنه کوم چې ته به دا هیره څنګه د ځانه سره پټه په حفاظت ایږدې، او که دې رایستله هم پټه بې راباسې چې یو څوک یې درسه ونه ویني. همدغه رقم اسلام ښځه د بې عزتۍ، د غیر ضروري ټکراو او د مسلسله خطرې څخه بچاو کړې ده. الله تعالی د ښځو په باره کې فرمایي چې په خپل کور کې په وقار سره اوسئ. دا په کور کې اوسېدل یو قید نه دی، بلکې دا عزت او حفاظت دی د ښځې. ستا حق به د غومرئ لکه د سړیو غچې دی، لیکن ستا دپاره حکم د سړیو څه جلا دی. اوس که ښځه نبي وای هغه به مسلسله د سړیو په مابین کې وای د فتنو او د الزاماتو سامنه بیا کولی او د هغې عزت به په خطره کې وای. نو اسلام پر ښځې باندې دا بوج نه دی ایښتی. د داسې موږ ته صفا راښول سوي دي چې کله ښځه کور پرېږدي نو معاشره د فتنو په خوا روانه سي او نوی نسل تباه سي. اوس آیا الله و ښځې ته یو مقام ورکړی دی که نه دی ورکړی؟ بالکل یې ورکړی دی او ډېر بلند مقام یې ورکړی دی. لکه څنګه چې زموږ په سړیو کې د صحابه کرامو او د انبیا کرامو مثالونه سته، د هغه رقم په ښځو کې هم مثالونه سته. حضرت مریم علیه السلام چې الله تعالی پر ټولو ښځو باندې فضیلت ورکړی دی. حضرت آسیه رضی الله عنها چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به په جنت کې نکاحي. حضرت خدیجه رضی الله عنها چې د نبوت بعد د اسلام درګرد اوله مسلمانه ښځه وه. حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها چې په څو صحابه کرام به علم او حدیثونه ځینې زده کول. حضرت فاطمه الزهرا رضی الله عنها چې د جنت د ټولو ښځو سرداره وي. د حضرت رابعه بصري رقم متقي ښځې. نو دا ښځې نبي نه ولې، لیکن په درجاتو کې در ډیرو سړیو پورته ولې. الله تعالی ښځه در یو چا کمتره نه ده پیدا کړې. په اسلام کې د یو چا هم د کمترۍ نوم نشان نسته. په حق کې ټوله برابر دي، لیکن په ډیوټیانو کې ښځې او سړي جلا جلا دي. لکه څنګه چې ښځه یو دروند شی نسي پورته کولی، د هغه رقم سړی پر کور باندې د کښېنستو دپاره نه دی پیدا سوی. د ښځې دپاره هغه کارونه دي چې د ښځې ذمهداري ده، او د سړي دپاره هغه کارونه دي چې د سړي ذمهداري ده. د دې ټولې موضوع مین پوینټ دا دی چې که چیرې نبوت د عزت والا کار وای نو الله تعالی به فرشتې نبیان راستولی وای. لیکن نبوت یو اعزاز نه ولو، دا یو امتحان ولو پر هر نبی باندې. نبوت یو سهولت نه ولو، دا یو قرباني وله. نو چې د دومره قربانۍ بعد الله تعالی و نبی ته کم مقام ورکړی دی، هغه رقم مقام یې و ښځې ته پر کور باندې ورکړی دی. خو شرط دا دی چې ښځه به د الله تعالی د حکمو لاندې ژوند کوي چې څنګه الله تعالی په قرآن کې ورښولی دی او مثالونه یې ورکړي دي چې د دا رقم ښځو رقم ژوند وکړه. نو امید لرم چې په خبرو به مې سر خلاص سوی او الله تعالی دې موږ ټولو ته هدایت وکړي.